اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله جل جلاله دی وکړي چې تاسې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو مالدارانو د فارم د جوړولو د درسونو په سلسله کې موږ تاسو ته د یو نوي ویډیو خپرو. د دې ویډیوګانو هدفونه اکثره هدف دی یا موخې دی چې تاسو د مالدارۍ په اړه باندې چې دی ډیر معلومات پیدا کړئ او دغه معلومات د دې باعث شي چې په دې خپل مملکت کې تاسو سرمایه ګزارۍ ته چې دی مخه وکړئ. اکثره وخت موږ نه خلک پوښتنه کوي وایي چې زه یو فارم جوړ کړم دا به څه وخت ګټه کوي، هغې یا کوم حساب چې کوي هغه کوم کالکولیشن چې کوي هغه په غلطه طریقه باندې کوي. نو د همدې موخې دپاره چې دی زه دا وړې وړې ویډیوګانې جوړوم د دې دپاره چې ستاسو هغه ذهنیت خلاص شي او مالداري په کوم اساسي شکل باندې چې ده چې هغه ستاسو ذهن ته ولېږي. نو دا نننۍ موضوع چې کومه ده هغه یو خوسۍ یا یوه غوا څه وخت ګټه کولی شي. زه تاسو ته په دغه چوکاټ ما جوړ کړی دا د ډیرو تجربو خالص نچوړ دی چې زه تاسو ته دلته ښیم. خدای دې وکړي چې تاسو د دغې نه مثبته نتیجه واخلئ. دلته ما یو ګراف جوړ کړی دی او په دې ګراف کې چې دی دا تاسو ته زه اول تشریح کوم او بیا ډېر ژر به مې انشاءالله سر خلاص شي. دا لاندې چې دی مثلا یو خط دا دی صحیح ده او یو خط چې دی دا دی. په دې خطونو کې مثلا ما سره یو غوا ده د هغې عمر ما 1 2 3 4 5 دا کلونه دي، دا عمر دی. مثلا د یو غوا اول کال عمر، دویم کال عمر، دریم کال عمر، څلورم او د پنځم کال عمر شو صحیح ده. او دلته پورته چې دی مثلا دې ځای کې ما چې لیکلی ده دا مثلا زیان ما لیکلی یا تاوان لیکلی دی صحیح شوه چې زه تاوان وښیم چې زما غوا کوم ځای کې تاوان کوي. او د دې نه پورته ما چې لیکلی ده ګټه لیکلې ده. بیا د دې نه وروسته یو مستقیم خط ما جوړ کړی چې دا خط مثلا سیده خط دی، یعنې د دې خط نه لاندې چې دی دا چې دی دا تاوان دی او د دې خط نه پورته چې دی دا چې دی دا ګټه ده. نو اوس د ده سره علاوه ما مثلا لیکلي دي ما چې دلته دا غوا بلار به شوه د اول لنګونو که د دویم لنګونو که د دریم لنګونو که د چې که څلورم لنګونو کو. نو په دې جدول کې تاسو باید پوه شئ چې څه شی مهم دی. اول د عمر د غوا 1 2 3 4 5 صحیح شو دا عمر چې دی په کلونو باندې دی. بل دغه منځ خط دی چې دا نه د ګټې دی نه د تاوان دی، د ده نه لاندې چې دی دا تاوان یا زیان دی، د ده نه پورته چې دی دا چې ده ګټه یا فایده ده. ښه اوس راځو زه تاسو ته بعضې تخنیکي ټکي ښیم چې څنګه کولی شو چې په دې د جدول باندې ستاسو سر خلاص شي یا په عامه کلیوالۍ ژبه کې ستاسو سر خلاص شي په ده باندې. غواګانې عموما په د یو کال نه وروسته چې دی دا بلاربېږي. نو ما یو خط چېرته ویست دلته ویست. بیا د هغې نه خوا 22مه میاشت تقریبا یا 24مه میاشتې پورې اول لنګون کوي د عمر دا د دویم خط شو. دریم مثلا په 3 کلنۍ کې یا مثلا د 22 میاشتو نه وروسته غوا لنګون کوي. بیا ورپسې چې دی په 4 کلنۍ کې دریم لنګون کوي. بیا ورپسې هم کوي 5 کلنۍ کې څلورم لنګون کوي. کله چې تاسو عموما فارم کې خوسۍ ساتئ نو تقریبا تر اولو 22 میاشتو پورې دا واضحه خبره ده چې په دغه خوسۍ باندې چې دی مصرف راځي، دا خوراک کوي، دا واکسین لګیږي. تاسو مثلا که فارم کې 100 دانې خوسۍ ولرئ یا 50 دانې خوسۍ ولرئ دا چې دی دا ټول مصرف دی. نو د دې نه د دې خط نه لاندې ما چې لیکلی دی دا مثلا دا ما لګښت لیکلی دی یا مې چې لیکلی مصرف مې لیکلی دی. یعنې تر اول 2 کلونو پورې که چېرته تاسو سره فارم کې 100 دانې خوسۍ یا 50 دانې خوسۍ یا 10 دانې خوسۍ نو دا چې ټول په مصرف کې راځي. کله چې دا لنګه شي دا خوسۍ یا دا ستاسو خوسۍ چې 10 دي 20 دي 15 دي دا د اول لنګون نه وروسته چې دا خپل په خپلو مصارفو باندې چې کېږي شروع کوي چې دا بیرته دا کم لګښت پې تاسو کړی دی دا بیرته چې کړي پوره کړي. نو که دې ځای کې مثلا دغه غوا دا خوسۍ پیدا شوې ده صحیح ده نو دا خط داسې راځي 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 ګوره دا رضیان کچه چې دا څنګه کېږي دې سره زیاتېږي. دلته ګوره دا خط ما ښودلی داسې دا لاندې زیات شو. دغه اخري نقطه ده چې کله دا 2 کاله مطلب که تر اخري ورځې پورې دا لنګه شوله دا چې شوه د دې دغه اعظمي حد ته د مصرف لاړه. د دې مصرف نه وروسته چې دا کله ښوده شروع کړي نو دا کم مصرف چې تاسو په دې ساحه کې کړی دلته
صحیح ده. دا څنګه کوي؟ دا بیرته دا پوره کوي داسې. نو په کلاره راځي. نو په اول لنګون کې چې دی دا نشي کولی چې خپل لګښت دا کم مصرف چې پې تاسو کړی دی دا څنګه کوي؟ دا پوره کوي. په دویم لنګون چې کله دا شروع کړي دا غوا په دې ځای کې، صحیح ده، دا اول دویم لنګون کله شروع کړي او دویم لنګون څنګه منځ ته ورسېږي نو دې ځای کې د غوا باندې یا د خوسۍ باندې چې کوم مصرف تاسو کړی مثلا په دې اولو 2 کلونو کې دا څنګه چې دا پوره کړي. یعنې که خوسۍ تاسو د اولې ورځې نه وساتئ تر دې پورې چې دا لنګېږي د چیرې دا ټول مصرف دی د ده مصرف څه وخت پوره کېږي چې کله دا لنګوال پوره کړي بیا بلار بشي او د بلار بېدو نه وروسته چې دی بیا لنګه شي او څه وخت پې تېر شي معمولي یا 2 میاشتې 2.5 میاشتې نو کومه شودونه چې کومې پیسې راځي بیا کولی شي دا غوا مصرف کړي. هدف د دې نه دا دی چې تاسو کله یو سرمایه ګذاري کوئ او غواړئ چې پیسې په یو فارم باندې ولګوئ تاسو ته دا معلومه باید چیرې زه دغه 10 دانې خوسۍ ساتمه په دغه خوسۍ څه وخت په ګټه باندې راځي څه وخت دنه پیسې زه اخیستلی شم. اکثره خلک غلط تعبیر کوي دنه هغه لنډ ضربونه ورکوي. کله چې فارم جوړ کړي نو د خوسیو تعداد چې دی دا زیات شي هلته د غواګانو تعداد یې کمي غواګانې کم شوده کوي مصرف چې دی ډېر په خوسیو باندې راځي. نو فارم اول 3 کاله چې که تاسو 10 خوسۍ ساتئ 20 ساتئ هغې ته باید سنجش وکړئ د همغه سنجش مطابق ځکه که خوسۍ تاسو نه اضافه شي په فارم کې او دلته هم د شودو غواګان نورې غواګانې د سره کمزوري او هغه د هغه مصارف نشو پوره کولی او خوسۍ د سره ډېرې شولې نو اول 3 کاله چې د اکثره وخت فارمونه چې فلج کېږي هغه د دې نه چې دوی ډېرې زیاتې خوسۍ ساتي. اکثره وخت د دوی د خوسۍ چې دی یا ورسره سرمایه نه وي په همدې منځ کې دوی چې فارم شي. د دې نه وروسته چې کله 3.5 کلنۍ ته ورسېږي دلته یعنې دا غوا چې کله خپل مصرف پوره کړه دی ته بریکینګ پوینټ یا موږ ورته هغه په اصطلاح باندې هغه حد ویو چې دغه غوزي کې غوا څنګه کېږي په خپل سر ودرېږي. یعنې تا چې کومه سرمایه ګذاري دې ځای کې د دې ځای نه دې ځای پورې کړې وه په اول 2 کالو کې چېرته خلاصه شوه هغه دې ځای کې خلاصه شوه او د ده نه وروسته چې دی بیا غوا څنګه کېږي خوسۍ په څه باندې شروع کوي په ګټه باندې شروع کوي. نو د 3 لنګون نه اخوا د 2 لنګون نه اخوا چې دی غوا څنګه کېږي غوا په ګټه باندې شروع کوي او اعظمي ګټه چې د څوم تر رسېږي په 4م لنګون کې او 5م لنګون کې او په 6م لنګون کې. نو ځکه تاسو چې کله نسل انتخابوئ اول 2 نسلونه چې دي اول 2 ځل لنګېدل چې دي دا یوازې هغه د غوا خپل مصارف وي. نو داسې نسل همیشه انتخاب کوي چې هغه 3 لنګونه 4 لنګونه 5 6 8 لنګونه وکړي. کومه غوا چې د 3 لنګون نه ښکته کوي هغه غوا څنګه موږ په څه کې حسابوو هغه موږ په تاوان کې حسابو. که تاسو پوښتنه لرئ کولی شئ چې دلته په کمنټ کې ولیکئ. زه به دا درس په فارسي ژبه هم تشریح کوم ځکه زموږ ډېر ملګري او دوستان چې دي وطنوال چې دي هغه په فارسی ژبه باندې خبرې کوي او پوهیږي پې. اینجا ما یک جدول جور کردیم به خاطر ازی که بعضی دوستان میپرسن که یک غناجی یک فارم وقتی که جور میکنن به او یک محاسبه غلط میکنن و نمیفهمن که غناجی یا گوساله را که دارن ای چقدر مصرف هزینه را کار دارن و بعد از چه مدت میتونه ای به یک فارم به حاصل بیان. وقتی که ما اینجا به شما یک جدول خاص جور کردیم اینجا که است ای که است فایده است ای که است تاوان است. در ضمن از این عمر یک غناجی است که 1 2 3 4 این 5 شد درست است. مثلا این عمر گاو شد 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال و این 5 سال. این خط در این مابین که است این نقطه 0 است که نه تاوان است نه فایده است. ما شما میفهمیم که گاوا عموما بعد از عمر مثلا 14 ماهگی به چی میشن حمل میگیرن. صحیحاً بعد از ماه 22 چی میشن زایمان اول میکنن. بعد بعد از مثلا ماه 32 مثلا وقتی که 33 یا 34 میشن زایمان 2 میکنن. بعد از مثلا باز زایمان 30 شد بعد از زایمان مثلا 4 شد. وقتی که شما یک گوساله را پرورش میتین مثلا یک فارم دارن 20 تا میخواین 20 تا گوساله را پرورش بدین گوساله ماده باشه تقریبا تا اول 2 سال که ای مصرف خوراک میخوره در ازی مصرف میشه. بعد از اینکه مثلا ای چوچه داد زایمان کرد تا به زایمان دوم ای مصرف خود در ایجا پورا میکنه در زایمان دوم و بعد از تقریبا 2.5 ماه شیر که تولید کرد در زایمان دوم ایجا کیز به نقطه میرسه که ایجا چی شد ای گاو امی مصارفی که شما ایجا کردین ای کلی را ایجا
پوره میکنه. بعد از زایمان دوم kiasi ja bas چی میشه گاو چیز میته تا که مثلا تا به چوچی سیوم این نقطه چی هستن فایده هستن و بعد از زایمان سیوم گاو با مو سرمایه گذاری که شما مثلا 3 سال یا مثلا اینجا قبل کردین اینجا چی میکنه ایره پوره میکنه. یعنی شما وقتی که سرمایه گذاری میکنین در یک فارم باید منتظر ازی باشین که شما فایده تان بعد از 3.5 سال که است چی میشه شروع میشه. اکثر اوقات مردم اینجا مثلا من پیش در پشتو مثال دادم که مثلا گویشان داتا میباشه غناجی را مثلا 20 تا نگاه میکنه 30 تا نگاه میکنه او کلش مصرف میخوره واصلی وقتی که مصرف خورد باز از او فارم مثلا نو تاسیس میباشه و کل مصرف ازی سر غناجی میه و توازن در بین مثلا مصرف و عاید که نباشه باعث فلج شدن یک فارم میشه. با همین لحاظ وقتی که شما یک فارم را جور میکنین باید امیر در ذهنتان داشته باشید که مثلا ما چقدر غناجی را باید نگاه کنم چون و چقدر سرمایه باید داشته باشم و چقدر وقت ضرور است بر ما که ما همه پیسه ما را پس بکشه. فلحاظ گاوی انتخاب میکنین نسل انتخاب میکنین که حداقل بعد از 2 زایمان 3 کنه زایمان 4 کنه. یعنی شما گاوی نخرین نسل انتخاب نکنین که مثلا او از 3 زایمان کم کنه. په پښتو کې مې مشکل تشریح هغه تاسو کولی شئ د زما ویډیو د سر نه وګورئ. زما هدف د دې نه و چې اکثره ملګري او دوستان مثلا فارم جوړوي 10 دانې غواګانې لري غواګانې مثلا هر کال 15 دانې یا 6 دانې خوسۍ راوړي هغه د خوسیو تعداد مثلا 2 کاله 3 کاله بعد هم د زیاتیږي غواګانې لسي خوسۍ ورسره فارم کې 15 دي 30 دي 40 دي نو خو 2 کاله مصرف غواړي 2 کالونه مصرف نه اخوا چې دی دا به خپل مصرف به ته پوره کوي. نو چې کله دا 3.5 کلونو ته ورسیږي نو د 3.5 کلونو وروسته چې دی بیا دا په څه شي باندې راځي دا په ګټه باندې راځي. ملګرو دا ویډیو زه په 2 ژبو باندې تشریح کوم او دا چون لایف ما مخکې شروع کړی دی تاسو کوي سر نه به وګورئ زه دا ویډیو به پوسټ کوم به کولی شئ 2 به کولی شئ چې به وګورئ. نو د 3 کالونو وروسته چې دی چې راځي دا په ګټه باندې راځي. نو اکثره فارمونه چې هغه نو تاسیسي هغه خوسۍ کوشش کوي چې په افغانستان کې د خوسیو تعداد عموما فارمونه کې کمی خوسۍ کمی نو هغه څه کوي خپل سرمایه غونډه راواخلي په امول 2.5 کلونو کې څنګه وکړي دا په دې باندې دا مصرف کی کله چې دا په دې باندې مصرف کی نو الته چې د سره د شودونه یا کمایدات چې نور دا وسره کم راځي نو د سړی د فکر کوي چې راځه فارم کې چک کومه تاوان کومه. نو ځکه چې کله تاسو خوسۍ ساتئ د خوسیو تعداد چې زمونږ په منیجمنت کې یا په حساب کې مونږه د 0% نه څنګه کوو زیات خوسۍ چې دی زیاتی نساتو ورکال یعنی د خپل هغه اصلي سټاک چې د 0 نه چې کله معامله غټیږي تعداد زیاتیږي نو په همدې حساب باید تاسو باید اضافه سرمایه ته اړتیا ولرئ چې تاسو کې دي کې استاندار یا معیار در فارم کې اصلا وقت که شما مادی گوساله را پرورش میدین تعداد از 20% گلیتان با چیز نشوه زیاد نشه. وقتی که 20% زیاد میکنین شما به یک سرمایه اضافی چیز دارین کار دارین. نو الله جل جلاله دې وکړي چې دغه 15 ټکو یا 2 ټکي چې دغه تاسو ته درو خودل تاسو په ذهن کې مثبتي غواګانو اول لنګونو دوم لنګون ته مخشالېږي غوا اله ګټه کوي چې کله د دریم لنګون نه اخوا شي. نو که تاسو خراب نسل انتخاب کوي نو دریم لنګون پورې ونه رسیږي او دریم لنګون کې د منځ لاړ شي په حقیقت کې دا ده چې تاسو د 4 کاله وخت چې دی دا څنګه دی از ضایع لاړم. شما نسل انتخاب کنین که اون نسل تا بس چوچه 3 و 4 بته اگه تا زمانش تا 3 و 4 نرسه او سرمایه گذاری که شما تا 3 سال کردین یا 4 سال کردین بالاخره 0 میشه. یعنی در سرمایه تان اضافه نمیان. اکثر اوقات ما میبینیم مثلا شما القا میکنین نسل خراب انتخاب میکنین او را نمیبینین که تا چند زمان کده میتنه. هغه منگا تاسو اکثر وقت از من خلق چې دی هغه دیتا نگوری چې دا غواګانی څومره څو بچی راوړلی شي 1 راوړلی شي 2 راوړلی شي 3 راوړلی شي. نو په همدې وجه باندې چې دی 3 کاله 3.5 کاله چې تاسو سرمایه گذاري کړې ده دا څنګه کېږي د منځه راځي. نور که موږ وخت لره ستاسو کمنټونو ته به وخت په وخت باندې په کلاره باندې جواب درکو. د موضوع نه کوم بار چې دا کولی شو اوس تاسو کوم
عبدالحمید جان پښتنه شو خلک ورپسې یاسین علیزاده موفق باشي، تشکر پیادر زنده باشي. عبدالحمید پښتنه کړې ده چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. دا خوسۍ په څو میاشت کې غویمه کېږي؟ خوسۍ باید د 12 میاشتو نه اخوا که وزن یې پوره وي، چې ته د خپل مور 50% یا د خپل نسل 50% وزن چې پوره کړي، باید دا څنګه کړي؟ دا باید تاسو اجباري وار یا غویمتوب ورته ورکړي. که چېرته مثال را نه وړه، اول خو انتظار وباسئ. بعضې غواګانې چې هغه خوسۍ چې هغې تغذیې خراب وي 14مه میاشت باندې لنګېږي، وار راوړي. بعضې چې دی په 14مه راځي، خو د 14مې نه اخوا باید تاسو دې ته انتظار ونه باسئ. خوسۍ باید د 14مې میاشت نه اخوا باید څنګه شي؟ خامخا دا باید څنګه شي؟ دا باید تاسو اجباري وار دې ته ورکړئ، کنې ځکه چې دا زړېږي وروسته بیا د دې بلاربېدل هم سختېږي او هغه سیستم تکثري چې دی بیا هغسې فعالیت نه کوي. لطف الله اظهیر پښتنه کړي سلامونه او احترامات. له ګټورو معلومات څخه ډیره مننه. کور رمضان د کوچني فارم لپاره څومره غواګانې او خوسۍ باید مناسب وي؟ د غواګانو تعداد چې دی دا تاسو پورې تړلی دی، ستاسو د مزدور پورې حالته پورې تړلی، چې تاسو کورنی مزدور که چېرته لرئ او کورنی کور کې مثلا خپل نفر لرئ، کولی شئ چې 15 دانې 8 دانې 10 دانو پورې چې پخپله چې دی دا سنبال کړي. ځکه 10 غواګانې چې دي هغه مزدور غواړي، یو کس کولی شي چې هغه سنبال کړي. خو که چېرته مثلا د 10 نه ډېرېږي، بیا نو تاسو چې دی مجبوره شئ دې دپاره کم از کم باید تاسو بیا د فارم په شکل باندې د ته چوکۍ جوړښت ورکړي چې هغې دپاره ماشینري پکارېږي، نور مسایل پکارېږي. نو کم از کم تعداد باید د غواګانو کې فارم چې دی هغه مینی د کورنۍ په سطح باندې چې دی د 10 نه شروع کېږي، او که د دې نه بیا پورته وړئ نو 15 او 20 غواګانې چې دي د فارم دپاره چې د هغه مصارف او شی نه مینې. او خوسۍ چې دي د تعداد باید 20 یا 25% پورې دي د هر کال ریپلیسمنټ وي. که اضافه تاسو مثلا تاسو سره 20 غواګانې دي 50% په دې کې عموما کال کې مثلا خوسۍ راغللي، د دې خوسۍ تعداد مثلا څومره شو؟ 10 راغی. نو د 10 کې چې دی تاسو مطلب 15 دانې ساتلی شئ. دغه 15 دانې خوسۍ چې دي د دې د مصارف چې دي دا د غواګانې چې ته مثلا 20 دانې غواګانې لرئ، نو دغه 20 دانې غواګانې کولی شي چې د 15 خوسیو مصرف را پوره کړي. خو دا فارم د 20 دانې غواګانې نشي کولی چې دا د 10 خوسیو دغه پوره کړي، مصرف پوره کړي. ځکه دا خوسۍ دا غوا خو کال ته دا 20 دانې غواګانې خو لنګېږي، دا خو نور بچیم راوړي او هغه هم بېرته بیا هغه په جریان کې ولیږي. نو همیشه کوشش کوئ چې کله تاسو فارم لرئ او غواګانې لرئ، هغې کې د 20% نه زیاتې خوسۍ چې دی مه ساتئ. عثماني صاحب لیکلي دي پښتو وایي، پښتو هم لیکلې ده. او شماره یاسین جان شماره تلفنی واقع هستند، همی صفحه هستند مربی گیرین. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږي، ستاسو پوښتنو ته هم جوابونه ورکړل. په لوی الله هم سپارم دا راسره نشر کړئ، شیر یې کړئ، ځکه کیدای شي ډېر خلک دوستان چې هغه نظر ولري په دې اړه باندې معلومات غواړي او د هغې زړه کیدای شي فارم ولري یا حساب غواړي وکړي. اکثره فینانس والی نو هغې مالي حسابونه کوي، هغوی به دغه شیانو سنجشون ته اړتیا لري. نو د الله په امان ښه ورځ او ښه شپه ولرئ.